سلامونه ملګرو. څنګه کولی شو چې په باینانس کې فری پوینټونه ترلاسه کړو چې هر یو پوینټ یې د 0.01 ډالر سره مساوي دی. د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې لومړی باینانس را خلاص کړئ. کله مو چې باینانس را خلاص کړو دلته به تاسو په ریور هب باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ریور هب باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته د چیک اینډ اپشن درکوي. په دې باندې په تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به یو پوینټ اضافه شي. دلته ملګرو تاسو چې په دې ریور شاپ باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو داسې صفحه را خلاصیږي. دلته تاسو ګورئ چې یو د شنې ټپې دی او بل د سرې ټپې دی. د سرې دلته وګورئ په 200 پوینټونو باندې 2 USDC ډالر موږ ته راکوي. دا به موږ تاسو په اخلو او د شنه نه په اخلو ځکه چې د ټریډینګ فیس لپاره دی او موږ ته د سره فکاري دا موږ ته په سپاټ کې اضافه کیږي. خدا چې زما یو سلو یا غدي پوینټونه دي 200 نه دي پر شوي نو تا داسې کولی شي چې دا پوینټونه واخله. خو دې پوینټونو د ترلاسه کولو لپاره چې مطلب موږ دا پوینټونه پوره کړو راځو شاته او یو څو طریقې نورې دي چې موږ هم په هغې باندې هم پوینټونه ترلاسه کولی شو. دلته به تاسو راشئ د باینانس صفحې ته. کله چې د باینانس صفحې ته راغلی د باینانس صفحه به پورته کوئ. یعنې کله مو چې دا صفحه پورته کړله تاسو ته دلته لاندې یو د پلس علامه راځي، د جمع د کومه زیړ علامه چې ګورئ په دې علامه باندې په کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته 4-5 آپشن راځي چې لومړی پروفایل دی، بیا ټاسک سنټر دی، کریټر سنټر دی، نوټیفیکیشن دی، پوسټ دی. موږ په دې کې د ټاسک سنټر سره کار دی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته یو بل صفحه را خلاصیږي. دلته هم تاسو کولی شئ چې لومړی په دا چیک ان باندې کلیک وکړئ او یوه هغه ترلاسه کړئ، یو پوینټ ترلاسه کړئ. لاندې پوسټونه دي هغه پوسټونه هم تاسو وکړئ، تاسو ته یو پوینټ نور هم څنګه کیږي اضافه کیږي. له دې وروسته به ملګرو له دې ځای څخه وځئ، د باینانس له صفحې څخه ووځو. تاسو به راشئ ټیلیګرام ته. کله چې ټیلیګرام ته راغلی دلته زموږ یو ګروپ دی ځلاند سکیلز په نوم، چې چېرته تاسو دا ګروپ نه وي جوین کړی نو په سرچ کې ځلاند سکیلز ولیکئ او تاسو ته دا ګروپ راوړی وي. تاسو په دې باندې کلیک او جوین یې کړئ درسره. دلته موږ هره ورځ د باینانس کوډونه اچوو. دا کوډونه د 3 څخه تر 8 خانو پورې مکمل ترتیب شوي کوډونه دي. اوس راځو چې د دې کوډونو څخه موږ څنګه ډول استفاده کولی شو. را به شئ تاسو باینانس ته، خپل باینانس به راخلاص کوئ. په باینانس کې به په دې سرچ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو په سرچ کې ورډ اف د ډے ولیکئ. کله مو چې دا ورته ولیکل دلته موږ په ورډ اف د ډے باندې کلیک کوو او موږ ځو ګیم ته. دلته موږ ته دغه دی د 4 خانو ګیم یې راکړلو چې دلته موږ په دې خانو کې هغه کوډونه چې موږ تاسو ټیلیګرام په چینل کې درکړي وو دلته اچوو. لومړی زه ځم ټیلیګرام چینل ته، ګورم چې موږ سره په 4 خانو کې کوم کوډونه دي. خو یو ریل دی، یو ډیټ دی. لومړی ډیټ ورکوم او وګورو چې دا سم دی که نه. خو نه ملګرو دا سم ونه ختلو ډیټ. اوس راځم ریل ورکوم، دا دی چې دا سم وختل، یعنې چې شنه د لیکل شنه شول شین رنګ یې واخیستلو نو دا په دې معنا چې دا سم شولو. هره ورځ به تاسو راځئ 2 لوبې دلته کوئ، تاسو ته 15 ورځې یا 10 ورځې وروسته 10 یا 8 ان تر 20 پورې پوینټونه درکوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې ضرور کړئ درسره ملګرو. راتلونکي ویډیو پورې چې زه به خلا ځلان ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تر هغې م په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې او ښې چارې.